أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مخکې آیتونو کې او د دین وروستو آیتونو کې د زنانو د طلاق، د عدت او د میراث د مہر مسائل بیانېږي. په منځ کې د منځ د اهتمام حکم بیانې. فرمای دی آیت د ما قبل سره ربط دا دی چې د زنانو په دې مسایلو کې د ډیر مصروفیت د وجې نه هسې نه چې تاسو د منځ پابندي پرېږدئ یا ستاسو په مانځه کې سستی شروع کړئ. او یو د ربط دا بیان شوی دی چې دا مخکې دا څومره مسایل چې دي دا ټول حقوق العباد دي او دې دوو آیتونو کې د حقوق الله ذکر کوي. یو ربط دا بیان شوی دی مخکې آیت کې وفرمایل چې د طلاق د مہر دا معاملات چې دي دا چون کې ډیر زیات هغه دشمنی، نفرت، حسد، بغض پیدا کون کی مسائل دي. نو تاسو په دې کې ډیر زیات په خپلې طریقې سره دا مسائل حل کړئ. د یو بل سره د عدل خبرې په دې کې مه کوئ چې زما دا حق جوړیږي او ستا دومره حق دی، بلکې خپل حق بل ته ورسپارل او هغه بل دې داسې کوي چې خپل حق دې بل ته وسپاري. نو که د زنانه نیم مهر رسي نو دا دې دا نیم هم پرېږدي یا دا نارینه دې ولا د نیم په ځای پوره ورکړي. تاسو په خپل منځ کې احسانات چې دي دا مه هېروئ او دا مسائل چونکې ډیر زیات نازک دي نو په دې کې تاسو د عفو نه کار واخلئ. عفو درگذر ستاسو کې یو حق کیږي هغه حق پرېږدئ، معاف کړئ. نو دغه د حق معاف کول چې دي د هغې دپاره یو عقلي طریقه ذکر کړله چې دا خپل حق پرېښودل او دا معامله د طلاق د مہر دا معامله دا په ښکلي طریقې سره حل کول هله ممکن دي چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل باندې چې کوم احسانات کړي دي هغه نه هېروئ. یو طریقه دا ذکر کړله چې هغې ته عقلي طریقه وایي. نو ګویا چې دلته کې د هغې دویمه طریقه چې هغه روحاني طریقه ده هغه ذکر کوي چې کله تاسو د مانځه پابندي کوئ او تاسو د مانځه اهتمام کوئ نو ستاسو د دې مونځ د اهتمام د وجې نه به د دنیا هغه هیرس لالچ هغه به ستاسو پړه کې ډېر کمزوری یعنې نه به نو تاسو ته به داسې فیصلې کول اساني. او که چېرې ستاسو د مانځه پابندي نه وه، د مونځ کې ستاسو هغه سستی وه، تاسو د مانځه اهتمام نه کولو نو بیا به ستاسو په نفس باندې هیرس، لالچ
د دنیا محبت دومره سوري چې ته به دا کوشش کوې چې لکه دا دومره خو زما حق دی خو چې ماتې لږ نور څه په چل ول راونیولې نو ته به رنګ رنګ حربي استعمالې د زنانه تنګول چیرې دا بغیر د مهر غوښتلو نه هغه تیار شي او دا مهر نیم هم ونه غواړي یا هغه زنانه به دا کوشش کوي چې زه دې څه په طریقه باندې مجبوره کم او دې ټول مهر ماته پرېږدي نو بیا به د دې نه مسایل جوړیږي نفرت په پیدا کیږي د مسلمانانو د معاشري چې کم حسن دی هغه به برقرار پاتې نشي د مسلمانانو په معاشره کې چې کم همدردي کم محبتي او کم خدا ترسي هغه بیا برقرار پاتې نشي د هغې نه به د کافرانو په شانتي یو ماده پرستی والا اغراض والا خود غرضی والا معاشره جوړ شي نو فرمایي چې تاسو د مانځه اهتمام کوئ حافظو علی الصلوات حفاظت کوئ د منځونو حافظو دا د باب مفاعله صيغه ده او پدې کې د خاصیاتو د دې د خاصیاتو نه یو خاصیت هغه د جانبینو نه دو طرفه کېدل نو ګویا چې د دې معنی داسې جوړیږي چې تاسو حفاظت کوئ د دې منځ او دا منځ بس تاسو حفاظت کوي نو یا خدا مقصد دی چې کله یو سړی د منځ حفاظت کوي دا خیال ساتي زمانه منځ قضا نشي حفاظت دغه ته وایي چې دی د مانځه د وخت خیال ساتي د هغې د آدابو خیال ساتي فرایض او سنت دواړه ادا کوي دې ته د مانځه اهتمام او حفاظت ویلی کېږي نو کله چې دی داسې کوي نو د ده مال او جان به الله تعالی محفوظ کوي یو معنی دا ده او یو معنی داسې هم کیدی شي چې کله یو سړی د مانځه اهتمام کوي او دی یو میاشت دوه میاشتې دا کړاو وکړي چې ډیر زیات مسله مشکل راشي او بیا هم دی دا ونه وایي چېره زه لږ وروسته به یې وکړمه بلکې دی خپل اهم کار پرېږدي او مونځ وکړي مونځ قضا کول ورنه کړي د مانځه پوره اهتمام وکړي بیا دغه مونځ دی نه پرېږدي بیا چې کله هم د مانځه وخت کېږي دی بېچینه کېږي او اول خو داسې چې کله د مانځه وخت راشي د ده به مصروفیت جوړیږي دی ازمولی کېږي الله تعالی یې ازمي د مانځه په وخت کې به د ده مصروفیت سیوا کېږي نو که ده یو کرتې دوه کرتې په هغې خپه کېښوده په مصروفیاتو او په نفس او د مانځه اهتمام یې وکړلو نو بیا د دغه مانځه د اهتمام د وجې نه دا مونځ چې دی دا بیا د ده حفاظت کوي یعنی دی به فرض کړه هغه مانځه ته به یې خیال نه وي او د په مانځه په ټایم کې به د مانځه ته خیال راشي دی به هغه مصروفه وي مانځه ټایم له بلکل وزګار شي دی به بعض وخت کې مونځ کولو ته ډډې نه لګي او په زور به روانې مانځه له به ځي نه چاهتے ہوئے دی به چې کوم دی نو هغه بیا خود به خود مونځ کوي بیا دا مونځ دا سړی نه پرېږدي دا مونځ بیا په خپله راکاږي
نو فرمایي چې دا ټولې معنی په دې ځای کې هغه کېدی شي. والصلاة الوسطى فرمایي چې تاسو د ټولو منځونو اهتمام کوئ، حفاظت کوئ، او خاص طور باندې د منځني منځ چې دی د هغې اهتمام کوئ. دې باره کې خو ډېر زیات اقوال دي او هر یو منځ چې دی دا منځنی منځ جوړیږي. 5 منځونه دي چې د هر منځ نه یو طرف ته هم 2 منځونه دي او بل طرف ته هم 2 منځونه دي. نو هر منځ چې دی دا درمیاني منځ شو. بیا خاص طور باندې د سحر او د مازدیګر منځ چې دی په دې باندې زیات علماو اقوال کړي دي او د هغې وجه دا بیان شوې ده چې په دې دواړو وختونو کې د فرشتو ډیپټي چې ده دا بدلیږي. نو دغه راتلونکي فرشتې هم دغه منځ د ځان سره لیکي او تلونکي فرشتې هم لیکي، ګویا چې د دې ډبل ثواب میلاویږي. او بیا په حدیث صحیح کې خاص طور باندې د مازدیګر منځ ذکر راغلی دی چې صلات وسطی نه مراد د مازدیګر منځ دی. نو فرمایي چې تاسو د منځونو حفاظت کوئ، خاص طور باندې د مازدیګر د منځ. وقومو او ودریږئ لله الله تعالی ته قانتین بے حرکته. په منځ کې حرکات مه کوئ. فرمایي چې د دې آیت مبارکه د نزول نه مخکې په مانځه کې ګرځېدل او لږې ډېرې خبرې کول دا روا و. سلام کول، د سلام جواب ورکول، دا خبرې مانځه کې به درست وي. لکه یو کس به راغی، صحابه په مانځه ولاړو، نو هغه به تپوس وکړو دا سویم رکعت دی. نو مانځه کې ولاړ کس به هغه ته وي دا پلانې رکعت دی. راننوتونکي کس به سلام وکړو، په مانځه باندې ولاړ خلکو به هغه له جواب ورکوو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت جوړ کړو چې زه به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مانځه ولاړو، نو ما به سلام وکړلو، هغوی به جواب راکوو. نو یو پیر زه رالمه، ما سلام وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړلی، ما لی جواب را نه کړلو. نو زه ډېر په تشویش کې شوم چې بایی نبی علیه السلام زمانه خفه دی، خو پته نه لګي چې دا په څه خفه شوی دی، زما په باره کې چېرته آیتونه نازل شوي دي. نو فرمایي چې زه نوي او زړو خیالاتو گیر کړمه. یو خبره مې را یادوله چې لکه پلاني وخت باندې تا داسې چل کړه وګوره چې په هغې نبي علیه السلام خفه شوی دی، که ما پلانې هغه عمل پرېښودی دی د هغې د وجې نه خفه شوی دی. نو دا نوي او زړې خبرې مې را یادولې. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ پوره کړلو، نو وی فرمیل چې الله تعالی په خپل احکاماتو کې چې څنګه غواړي رد و بدل کولی شي. الله تعالی دا حکم کړی دی چې تاسو په مانځه کې خبرې مه کوئ او په مانځه کې چې نو هغه د مونځ نه علاوه الفاظ مه استعمالوئ او حرکات مه کوئ. نو فرمایي چې ابتداً په مانځه کې دا مونځ د حرکت نه سکون ته راغلی دی. یعنی مانځه کې ابتداً ګرځېدل، خبرې کول، د هر رکن نه پس رفیع الیدینو، لکه د رکوع ته پتلو کې رفیع الیدین،
په واپسۍ کې رفیع الیدین، سجدې ته پتلو کې هم رفیع الیدینو، او د سلام نه به مخکې هم رفع الیدین کولی کېدل. اوس هم شیعګان چې دي هغه د سلام نه مخکې لاسونه چوتۍ رفع الیدین کوي. نو زمونږ د امام صاحب په نسب باندې دا مونځ د حرکت او د سکون د حرکت او د خبرو نه دا سکون او پټوالی طرف ته راغلی دی. د دې د وجې نه زمونږ د امام صاحب په نسب باندې یعنی دغه ټول رفع الیدین چې کوم وو دا خو منسوخ شوي دي. د رکوع په دوران کې چې کم رفع الیدین دي زمونږ د امام صاحب په نسب باندې د دې نه کول غوره دي، افضل دي، او کولی جایز دي. او د امام شافعي رحم الله په نسب باندې د رکوع په دغه موقع باندې هغه نور خو منسوخ شوي دي، خو په دغه موقع باندې دا کول چې د امام شافعي صاحب په نسب باندې کول غوره دي، افضل دي، نه کولی جایز دي. نو فرمای چې فإن خفتم نو کچری تاسو یریږئ، یعنی د جنگ موقع ده، حالت جنگ دی، یا د دشمن خوف ته، یا د درندو خوف ته، یا د سیلاب یره ده او تاسو ودرېدی نشئ، نو فرمای فرجالن نو که تاسو پیاده او رکبانن یا سواره نو په دغه حالت کې هم مونځ کوئ. یعنی دا د مانځه د اهتمام او د اهمیت تذکره کوي چې دا مونځ دومره د دې اهمیت دی که چېرې تاسو جنگ دی، جنگ شروع دی یا بل څه یره ده او تاسو ودرېدی نشئ نو په روانه باندې مونځ کوئ، که پیاده روان یې او که په سورلۍ روان یې، خو ستاسو نه مونځ ځي نو تاسو هغه مونځ وکئ. فاذا امنتم او کله چې تاسو په امن کې شئ، یعنی هغه خوف یره نه وي، فاذکروا الله کما علمکم نو بیا هغه شان مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ته ښودلی شوی دی. ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسو ته مخکې نه وه معلومه، یعنی کم چې عام د مونځ طریقه ده بیا په هغه طریقه باندې مونځ کوئ. حافظوا علی الصلوات حفاظت کوئ د ټولو مونځونو، والصلاة الوسطی او خاص طور باندې د مازیګر د مونځ، وقومو او ودرېږئ لله خاص الله تعالی ته، قانتین بې حرکته. فإن خفتم نو کچېرې تاسو یریږئ، فرجالن نو پیاده او رکبانن یا سواره، فاذا نو هر کله امنتم چې تاسو په امن کې شئ، فاذکروا الله یادوئ الله تعالی کما علمکم لکه څنګه چې ښودلي تاسو ته، ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسو ته نه وه معلومه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.